کراچۍ د پښتنو د پاره څنګه بولي؟ ډیره ښه ده یاره، ډیره د غریبانو مور د کراچۍ. ډېرو درنو خوږو ښاغلو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوغیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار کې موجود یم. نن راغلی یم د اتوار ورځ د هیلپ پارک له دې خلکو پوښتنه کوم چې په دا هیلپ پارک کې کم داسې کمال دی چې یوه ورځ یې ورته مختص کړې ده د اتوار ورځ. نو د اتوار په ورځ باندې دلته ډېر انسانان ډېر خلک راځي. نو په هیلپ پارک کې له انسانانو دا پوښتنه کوو چې د اتوار په ورځ باندې هیلپ پارک ته انسانان دومره ډېر راځي دا ولې؟ راځئ چې له انسانانو پوښتنه وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نومیږي کلیوال؟ وارث شاه. وارث شاه د دې پارک نوم څه شی دی؟ هیلپ پارک. و دې ته هیلپ پارک ولې ویل کېږي؟ بس هسې دا هیلپ په چړهایي دی. دا مطلب دا دی دلته پښتانه راځي، د اتوار ورځې شغلونه کوي، دغه کې هسې هم خلک راځي، خو مګر د اتوار پر ورځ پښتانه ډېر راځي. پښتانه ډېر دلته ازادي، دلته ماحول دی، دمدمه ده، حساب کتاب دی، ټنګ ټکوري، دلته هغه خو نشته. کلیواله زه خو په ګډ پارک کې وګرځېدم، ما ته خو چېرته هم ټنګ ټکور معلوم نه شو. ول نشته ته لږ اخوا لاړ شه، دلته لاړ شه، هلته هیلپ پارک ته دغه ښکته ورشه، هلته ټنګ ټکوري د اتوار پر ورځ ډېر مخلوق راځي پښتانه، خاص کر پښتانه. کلیواله ما ته د جواب نه کوي. هیلپ پارک ته هیلپ پارک ولې ویل کېږي؟ ډېر معلومات ما ته هم نشته، دلته نږدې کاروبار هم ورته کوم، خو مګر ما دا تپوس نه دی کړی چې دلته دا هیلپ پارک ولې وایي. دا به ما ته ته راوښیې، بیا د خلکو ته ور وښیم. صحیح شوه؟ دا ته ما ته راوښیې، بیا د خلکو له ور وښیم. کاروبار څه کوي؟ کیبین چلوم، پان سګرټ چالیا. ګزاره ده پکې کېږي؟ شکر دی، شکر دی د الله، ډېر راضي یم. کراچۍ د پښتنو د پاره څنګه بولي؟ ډیره ښه ده یاره، ډیره د غریبانو مور د کراچۍ. د هر غریب، د پښتون نه د هر غریب دلته ټول غریبانان راځي د مزدوري دپاره، دغه دپاره. دا نه هر څه غریبان خو نور چا نه ډېر، خو دلته ډېر کار دی، دلته ډېره مزدوري ده، دلته ډېر خلک راځي. بیا اتوار په ورځ کې دلته خلک چټي وایي، چکر وایي، زړه خوشحالوي، بس نور هفته بیا کار کوي. کلیواله شاته د کومې سیمې؟ زه د ډي آی خان یم. ډي آی خان کې څوک یې؟ ستوریاڼی. نو بیا دومره غټ سفر تا له هغه ځایه کراچۍ ته راکړی دی ولې؟ مزدوري کوم، هلته چې داس کاروبار نشته چې سړی وکوي. دلې کاروبار سته، مزدوري سته، سړي زړه نه پکې بنداژي. دیات کې به ته څه مزدوري وکړې؟ 500-600 باندې به څه وکړې؟ ډېره مننه. کلیواله نوم دې څه نومیږي؟ اول نوم ما ته راوښیه. شاه محمد. شاه محمد صاحب د کوم ځای؟ زه ډېر اسماعیل خان یم. شاه محمد صاحب هیلپ پارک ته هیلپ پارک ولې ویل کېږي؟ زما ملګري تا نه پوښتنه کوي چې موږ ته پته نه شته د څه مقصد دی، څه معنی یې ده. السلام علیکم. سلام. کلیواله څنګه یې؟ خیریت دی. کلیواله نوم دې څه دی؟ نثار احمد. نثار احمد د کوم ځای؟ زه د کویټه. په کوټه کې د کوم ځای؟ کوټه کې زه د پشلاق یم. دلته څه کوې کراچۍ کې؟ دلته یو څه کار مې راغلی وم، داسې څه ضروري وه. چکر باندې راغلی؟ په چکر یې وګوره. څه وخت به ځې بېرته؟ یاره 2-3 ورځې دلې یم. هیلپ پارک ته هیلپ پارک ولې ویل کېږي؟ یاره هیلپ په اصل کې دا شی دی، اوس لاندې موږ اوسېږو، دا ګډه ورځ ناست وو، خو ډېر تنګ شو. تنګ خو په دا سو، یو خو ځیږ شو، بل د موسم د لحاظ هم ډېر تنګ شو. اوس درته رالو هیلپ، خو نو کېدی سي دا یې زموږ دپاره وي چې د نیم ساعت هم تېر سو، موسم هم زبردسته دی، هوا هم ده، هلته د هوا هم ډېره مسله ده، خو کېدی سي دغه ته وایي، نور نو څه درته وایم. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا و هیلپ پارک. ما له مختلفو خلکو دا پوښتنه وکړه چې هیلپ پارک څه ته ویل کېږي، لیکن تر اوسه پورې د چا په مایند کې په هیلپ پارک کې چې څوک ول د هغو په ذهنو کې د دغه سوال جواب نه و. نو هیل پارک، هیل د انګریزي ژبې یو لفظ دی، تاسو ته پته ده. هیل پهاړ ته ویل کېږي، اردو کې چې ورته یایي، په پښتو کې موږ غر ورته یایو. نو دا پارک د غره پر سر باندې جوړ شوی دی. له دې پارکه کراچۍ شاوخوا علاقې ډېرې واضح، ډېرې صفا ښکاره کېږي.
ګرانو کتونکو دا و هیل پارک چې موږ له تاسو سره د هیل پارک متعلق مختصره ویډیو شیر کړه. زه دا امید لرم چې ستاسو به خوښه سوي وي. تر بل خوندور پروګرامه پورې له تاسو غواړو اجازه. د خدای په امان.